دوستانو په کوټه کې زورداره دماکه سوې ده د اختر منګل په پارټۍ هغه جلسه وه په کوټه کې په ایوب سټیډیم کې یو زورداره دماکه سوې ده چې ویل کېږي تر اووه پورې کسان پکې شهیدان دي او دغسې په سلګونه کسان په دې کې زخمیان دي. د دې تازه معلومات دا دي په دې کې ویل کېږي چې اختر منګل او محمد خان اچکزی هم پکې زخمیان سوي دي، خو تر اوسه پورې کنفرم معلومات نشته. خو ډېر کسان پکې شهیدان دي، ډېر کسان پکې زخمیان دي. دغه تازه کلیپونه دي د نن د ورځې د کوټې د دماکې. راځئ دغه یو څو کلیپونه وګورو، د نورو تازه معلوماتو باندې به بیا اپډیټ خپروو. خو په کوټه کې ډېره زورداره دماکه سوې. الله دې خیر کړي، الله دې شهیدانو ته جنت ور نصیب کړي، الله دې زخمیانو ته شفا ور نصیب کړي. راځئ دغه کلیپونه وګورو، د نن ورځې د کوټې د دماکې کلیپونه دي. سیول اسپتال بمسي دغه د ایف سټیډیم کې د مرکز سوي ده، د وینې ضرورت کېږي. دا هغه ته مربوط څه ده خواسي چې څوک وینه په کار کېږي ځانونه راورسوي. صحیح دی؟ چیرې سوی ده؟ अभी ये एम्बुलेंस अभी आ गए. अमन नवाज तो कुछ अमन नवाज कुछ रब तमस्सुल खुदकुश है. والله अफरीद क्यों है अभी इधर अभी कुछ ले गए, मैंने बुलाया एम्बुलेंस आ रहा है अस्पताल जाना बेहतर है. गाड़ियों में डाल रहे अस्पताल जाना बेहतर है. चले चले अस्पताल चले. मलिक गाड़ियों में बैठा के रक्शे में बैठा के ले गया. हाँ चले साहिब साहब. अस्पताल तरह से आगा पर भी है अभी साहिब साहब मुकम्मल मालूमात देंगे. बहुत से लोगों के बड़े हुए थे. हाँ हाँ सही हाथ पाँव वाला खुदकुश था 100% खुदकुश था. हाँ उसका कुछ बाहर पड़ा हुआ हाँ हाँ बाहर पड़ा हुआ. हम तो अंदर थे, वो गाड़ी के पीछे का बम्पर बाहर वालों से परेशान है. बाहर हमारे तो जो वो गाड़ी है उस तरह हुआ. भाई रास्ता दे एम्बुलेंस हमको. चले